د ملي پراختیا شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د حکومت د رسنیو مرکز کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل چې اسلامي امارت او افغان ولس ته ډاډ ورکوي چې تر پخوا به په لا ښه ډول قوي ارادې او ټینګ عزم د خپل هیواد د بیا رغونې لپاره کار کوي. همداراز نوموړي وویل چې دوی ټول ټال 1083 بېلابېلې پروژې تر لاس لاندې لري چې له ډلې د 304 نویو پروژو کارونه بشپړ شوي او پر پاتې نورو یې کار روان دی. او له ډلې د قوش تپې کانال د کار پیل، د بګرامیو ښارګوټي د 3 بلاکونو د چارو بشپړېدل، د بګرامیو پروژې او لاله ښارګوټیو د ودانیزو چارو پیلېدل د ملي پراختیا شرکت عمده لاسته راوړنې وبللې. بو کې په ټوله کې 1083 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 304 نوي پروژې هغه بشپړې شوي. د ملي پراختیا شرکت د تولیدي او تجارتي چارو مرستیال ریاض الدین شریفي هم په دې کنفرانس کې خبرې وکړې او د ټولو هغو پروژو په اړه معلومات وړاندې کړل چې د ملي پراختیا شرکت یې تر لاس لاندې لري او د ځینو لاسته راوړنو په اړه یې خبرې وکړې. نوموړي وویل چې دوی 1200 جریبه ځمکه، 12 تعمیرونه، 111 دوکانونه او یو مارکیټ د غاصبینو او زورواکو له منګولو څخه د شرکت په ګټه راګرځولي دي. او همداراز ملي پراختیا شرکت شاوخوا 80 سلنه مالي مکلفیتونه تصفیه کړي او شاوخوا 40.7 میلیارد افغانۍ د شرکت پور ورکوونکو ته ورکړي دي. با سعی و تلاش رهبری و همکارای کارمندای شرکت انکشاف ملی 1700 جریب زمین، 12 باب تعمیر، 111 باب دکان و یک مارکت تجارتی از غصب خلاص و مربوط به شرکت انکشاف ملی گردید. مولوي عبدالولي عادل د خلکو هغه واضح هم په کلکه رد کړي چې په ملي پراختیا شرکت کې پخواني کارمندان نشته ویستل شوي دي. نوموړي وویل چې تر اوسه پورې ټول هغه پخواني مدیران او کارمندان پر خپل ځای دي او پر خپلو چارو بوخت دي. نوموړي پر هغو هیوادوالو هم غږ وکړ چې له هیواده بهر تللي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي تر څو د خپل هیواد د آبادولو لپاره ټول په ګډه کار وکړي.